عدیل ډېر بدتمیزه ماشوم و. د عدیل نیکه عدیل سره ډېره مینه کوله، خو عدیل به د خپل نیکه بالکل پروا نه ساتله. هغه به دوی اډو څه ګڼلو نه. د عدیل د نیکه د غوږونو مسله وه، نو هغې به خبره لږه اوچته اورېده. چې کله به د عدیل نیکه په خبره پوه نه شو، نو ده به ورسره الټا بدتمیزي شروع کړه. عدیل بچی ته اخلاق نفسیز هیڅ هم نه وي. که ته هوښیار یې او ښکلی، نو دا هر څه د الله تعالی د طرف نه دي. په دې څیزونو د الله تعالی شکر ادا کوه. د انسان په انسان باندې ډېر زیات حق وي، او د ټولو نه لوی حق دا دی چې یو انسان بل انسان سره مینه وکړي او د هغه په کار راشي. تا ته په کار دا ده چې د بل انسان په کار راشي. که ته انسانانو سره ښه سلوک نه ساتې، نو کله هم یو ښه انسان نشي جوړېدی. عدیل به د مور خبرې ډېر په غور سره واورېدې او په بل غوږ به یې وویستې. او دغه شان به د مور هم ډېره زیاته تنګوله چې مور به کومې خبرې نه منې کو، نو هغه کار به د کسته نه خامخا کولو. دې مور پسې لاړه او ډېر په فخر یې ورته ووې: مورې، نن هغه بوډا بهر وتی و، هغه چې څنګه روان و، نو کونډۍ ته په لاره کې وغورځېده او هغه ما زر راواغېسته. چې هغه څنګه ولیده، نو ما نه غوښتل شروع کړو: بچې، دا ماله راکړه. خو ما وله بر نه کړم. ما وی چې دا کونډۍ چا راواغېسته، بس دا خو اوس د هغې ده. هغه خو وی چې دی به ماله دا راکړي، خو ما وله واپس ور نه کړه. د چې څنګه مور ته دا خبره وکړه، نو دې کې د یو پوخ ملګری راغلو چې دې څنګه بهر تلو، نو دروازې سره ولګېدو او راوغورځېدو. په دې لږ ساعت کې د چغې وهل شروع کړه. مور ډېره پریشانه شوه او دې هسپتال ته بوتلو. چې ډاکټر د ده معاینه وکړه، نو ډاکټر ورته وویل چې د پښو ماته شوې ده او دی به اوس 3 میاشتې په کټ کې پروت وي. عدیل به شپه او ورځ پر بیډ کې پروت و، او که اوبو ضرورت به وته، نو هغه به هم د بل چا نه غوښتې. چې څنګه ورځې تېرېدې، نو د خپل ښوالي او بدوالي را مخامخ کېدو. مورې، د خلکو په کار راتلل د ثواب کار دی؟ او بچې، دا خو ډېر غټ د نیکۍ کار دی. ښه انسان هم هغه یو دی چې د بل په کار راځي، او د داسې خلکو نه الله تعالی ډېر زیات خوشحاله کېږي. چې د ضرورت په وخت څوک د چا په کار رانشي، نو هغه کس ته ټول سپک ګوري. مورې، زه خو ډېر بد کس یم. انسانانو سره ما ډېر زیات بد کړي دي. مورې، که زه د خلکو زیات نه زیات په کار راشم، نو زما الله تعالی به ما معاف کړي او که نه؟ ولې نه عدیل بچې، الله پاک به تا ضرور معاف کړي. خو ټول نه ښه خبره به دا وي چې تا چا سره بد کړي، د هغوی نه معافي وغواړه او خپل الله سره واده وکړه چې زه به آینده داسې غلطیانې دوباره نه کوم. مورې، ما خو ټول نه زیات خپل نیکه تنګ کړی دی په پوره ژوند کې. پر کوم کارونه چې هغې خپل کمزورتیا د وجې نشي کولی، هغه به ولې نن نه پس زه کوم، او زه به نن نه پس هېڅ څوک هم نه تنګوم.